السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. په دې درس کې یو مثال حلو. مثال وایي احمد د دغه نقطې نه په 4.4 متر بر سکند سره یوه سکه داسې پرتاب کړې. د افق سره زاویه 15 درجې جوړه کړې. دا سکه راغلې دې لوښي کې غورځېدلې. دا لوښی په المارۍ کې پروت دی او د دې ویشتلو د ځای نه 2.1 متره لرې فاصله لري. غوښتې چې دی دغه د المارۍ ارتفاع یا د لوښي ارتفاع پیدا کوي د دې نقطې نه د کوم ځای نه چې پرتاب ده، او کله چې دا سکه په دې لوښي کې غورځي د سکې د وای د محور سرعت پیدا کړي. نو مخکې له دې نه چې مثال حل کړم راځم ایکس او وای محورونه رسموم. د کوم ځای نه چې سکه پرتاب شوې د هغې ته مبدا وایم. د سکې سرعت ته وي 0.4 متر بر سکند. زاویه د 15 درجې د ایکس محور سره. دلته 2.1 متر لرې یو الماری کې دلته لوښی دی. دلته څه دی؟ لوښی. سکه دلته راغورځي لوښي کې. تاسې وایي دا د لوښي ارتفاع یا دلته وایي محاسبه کړئ. د سوال د حلولو لپاره د همدغې درو معادلو نه استفاده کوم. وي 2 مساوي کېږي وي 1 جمع ا ټي. دلته ایکس مساوي کېږي وي 1 ټي جمع 1 بر 2 ا ټي مربع. 2 دلته ایکس مساوي کېږي وي 2 مربع منفي وي 1 مربع. همدغه درې معادلو نه استفاده کوم. نور فرمول زده کولو ته اړتیا نشته. هغه کم فرمولونه چې مخکې ثبوت شوي دي که هغې نه تاسې استفاده وکړئ دا سوال نه حلیږي. سوال مشکل لري. مشکل ځکه لري دا حرکت دې ځای نه پرتاب شوی بیرته دې نقطې ته نه دی راغلی، هوا کې پاتې شوی. کله چې هوا کې پاتې شوی تاسې هغه فرمولونه چې رینج دی آر مساوي کېږي د دې سره دا سوال غلطیږي ځکه آر دلته راځي دې ځای پورې آر دی. د رینج فرمول دلته استفاده نه کېږي، ورنه د هایټ د فرمول نه استفاده نه کېږي، د کلي وخت نه استفاده نه کېږي ځکه کلي وخت دې ځای نه دې ځای پورې دی. دا سوال په هغه فرمولونو باندې نه حلیږي. نو دې نه بهتره خبره همدا ده چې فرمولونه زده کوئ. ما ثبوت زده کړئ، نور راځئ همدغه دریو معادلو کې لږ مهارت حاصل کړئ، هیڅ مشکل نه لري. دلته وای تغیر مکان دی د وای په محور. دا چې پیدا کومه دوو معادلو کې زه تغیر مکان لرم. یوه دا معادله ده، بله دا معادله ده. که د دې معادلې نه استفاده کوم تغیر مکان نشته. دلته وای مجهول ټي نشته مجهول. نو دې معادله کې زه 2 مجهوله لرم. نور وي 1 هم شته، تعجیل هم شته. دې معادلې ته راځم تعجیل لرم، تغیر مکان نه لرم، وي 2 نه لرم. دې کې 2 مجهولونه استفاده 2 مجهوله دي. نو زه باید یا وي 2 پیدا کم یا ټي پیدا کم تر څو زه تغیر مکان ته لاسرسی ولرم. نو د وي 2 پیدا کول لپاره فرمول دا دی، دې ځای کې بیا مجبور یم ټي وضع کم، ټي به پیدا کوم. نو ښه خبره دا ده چې زه اول ټي وضع کم بیا د دې معادلې نه استفاده وکړم. نو راځم فرمول لیکم. د ایکس په محور باندې دا حرکت مطالعه کوم. دا د ایکس محور دی. دلته ایکس را کړی. د دې سرعت وي 0 ایکس مرکبه او دا شو وي 0 وای مرکبه. پورته طرف ته مثبت وای په نظر کې نیسم. د ایکس په محور باندې معادلې ته راځم. د ایکس په محور باندې تعجیل څه دی؟ 0 ځکه د هوا د مقاومت نه صرف نظر. د وای په محور باندې تعجیل څه دی؟ -9.8 متر بر سکند مربع. ځکه د جی قیمت ته او جی ځمکې طرف ته جهت لري او ځمکې طرف ته جهت تمام منفي وای ویلې، نو ځکه منفي لري. نو راځم د ایکس په محور د دویمه معادله. دلته ایکس مساوي کېږي وي 0 ایکس ټي جمع 1 بر 2 ا ټي مربع به 0 شي. ولې هغې کې تعجیل دی او تعجیل 0 دی. نو وي 0 ایکس
وي صفر اکس په ضد شی لیکم وي صفر شپږ اشاریه څلور متر بر سکند کوساین د شپېته درجې دا به شي شپږ اشاریه څلور متر بر سکند کوساین د شپېتو درجې جذر درې بر دوه ضرب ټي دلته ایکس څو دی 2.1 متر مثبت ځکه ښي طرف ته دی نو مثبت دې ځای نه چې تاسې ټي پیدا کړئ دا متر به د دې متر سره اختصار شي سکند به دلته راشي د ټي سکند به راکړي دغه عادت که تاسې په کالکولیټر باندې حل کړئ ځواب راکوي ټي 0.55 سکنډه 0.55 سکنډه کلم چې ټي پیدا کړو اوس راځو دلته وای یا دی وای په محور باندې ټي وضع کوم تغییر مکان پیدا کوم دلته وای مساوي کیږي وي صفر وای ټي منفي 1/2 جي ټي مربع د ا په ځای مې منفي جي وضع کړو وي صفر وای وي صفر قیمت څو دی 0.4 متر بر سکند دی وای په مرکبې دپاره ساین تیتا ضربیږي ساین د 80 درجې د ټي قیمت دی 0.0.55 سکنډه منفي 1/2 د جي قیمت دی 8.9 متر بر سکند مربع ټي مربع 0.55 سکند مربع دا سکند مربع کېږي دې مربع سره اختصاریږي دا سکند دې سره اختصاریږي متر او متر خپل منځ کې حلولی شو ساین د شپېتو څو دی 1/2 دا به شي 3.2 ضرب 0.55 واحد متر منفي دا به شي 4.9 دا چې مربع کې چې هر څو راغله 55 مربع واحد متر دا مربع دې کې ضرب کوي دا دې کې ضرب کوي شپږ چې مربع کې دې کې ضرب کوي دا دې حد کې ضرب کوي لږ زه اسانوم وخت ضایع کوي په موبایل باندې حل کوي زه دې کتاب نه لیکم دلته وای مساوي کېږي 1.5 متره 1.5 متره ګوره ښه 0.55 مشترک دلته به شي 3.2 دلته 0.55 پاتې کېږي ځکه مربع دی یو چې دې کې ضرب کې 2.1 راځي 2 تقریبا 4 راغله یا 3.1 یا 2.9 یا سو یعنی ځواب مثبت راځي مقصد مې ورنه دا دی دلته وایي کتاب کې راکړی په موبایل حل کوي 1.5 متره څومره 1.5 متره مثبت معنا دغه د وای ارتفاع پورته طرف ته ده کله مو چې وای پیدا کړو اخري کې وای د غورځېدلو په وخت کې د سکې عمودي سرعت یعنی د وای په محور باندې سرعت پیدا کوي داسې وایي چې دا سکه داسې پورته نورم تله او که نه پورته رسېدلې بیرته راګرځېدلې دغه سرعت پیدا کوي د سرعت د پیدا کېدو دپاره اخرنی سرعت پیدا کوم دلته هم شته دلته هم شته دې نه دا اسانه معادله ده دې نه استفاده کوم وي دوه یا وي وای مساوي کېږي اخرنی سرعت وي یو وای منفي جي ټي وي یو وای څو دی وي یو وای یا وي صفر وای وي صفر 0.4 متر بر سکند ساین د شپېتو 1/2 منفي جي ټي 9.8 متر بر سکند مربع ټي 0.55 سکند دا به مربع سره اختصار شي دا به 3.2 شي 3.2 متر بر سکند دا چې دې کې ضرب کې تقریبا 4 خواوشا راځي چې دې نه منفي کوم عدد منفي راکوي زه کتاب نه لیکم تاسې په موبایل حل کوئ منفي 0.89 منفي 0.89
متر بر سکند. منفي دا بیان راکوي چې دا حرکت جهت مخکته دی، یعنی داسې سرعت مخته لاړ دی بیرته راګرځېدلی، بیرته څنګه شوی راګرځېدلی. نو د سرعت د وای مرکبه څنګه ده؟ منفي ده. سرعت منفي 0.89 عمومي سرعت نه دی، دلته د ایکس مرکبه هم لري. که چیرته یو عمومي سرعت غوښته وي بیا دا مربع جمع دا مربع جذر لاندې مطلقه قیمت دا پر دا زاویه. فقط موږ ته ویلي عمودي سرعت پیدا کړي یا د وای د محور سرعت پیدا کړي، هغه پیدا شو منفي 0.89 متر بر سکند راغلو. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وای. السلام علیکم.